النظم عنوان دی زه به کافر که مسلمان باسم چې هغه چې زه به یې په یخه ژمي کې هغه چې زه به یې په یخ ژمي کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بدونډه شوه په متیازو باندې زه به یې اوس دګي ته واړولم خپله به یې ټوله شپه لونډه تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بېبي وږي یم راپاڅه که نه بېبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار خوراک مې وړلو خو د یو کال مخکې زړه کې څه ده خو د یو کال مخکې زړه کې څه ده ما مې د ورور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسته او ډز مې وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شه خدایه بېبي رسا په تندو ولګېده خو زه به کافر که مسلمان پاڅم زما له لاسه د مور مرګ شوی دی هغه وختونه مو څخه هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم نو بېبې به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو ما ویل بېبې ته منځ کې سله راځې ته به یې ګناه دا وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زړګي وباسې ما له دا ستا د غمه خوب نه راځي خو زه کافر که مسلمان پاڅم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی چې په کوڅه کې وشو شور د وړو چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې بچی خو چا وښلی نه دی چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچی خو چا وښلی نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سینې پورې به یې جوړ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځواني مرګو خدای وښلو خلکو زما بچی لوبو کې سله وښلي خو بیا د سترګو به یې غټ وکړي او بیا د سترګو به یې غټ اوښکې په مخ راتلې تلې چې وچه به شوې خو زه به کافر که مسلمان پاڅم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه مفتي صاحب په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک واخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاڅم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د نظم عنوان دی که بیا یې وروستو بل دا نظم عنوان دی که بیا یې وروستو قبلوي و که نه چې ربه یو سوال کوم مني او که نه ربه یو سوال کوم مني او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه زه خو هم دور باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته سارمانونه په زړه ځکه لرمه څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یو څو ګیلې به درته نور وکړم اولا زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکې کاکې تا رانه پلار واغسته ولې خدایه زه به د چا نه اوس غمونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه دې جلاله پیدا کړی یم زه د غوغاله پیدا کړی یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه څه دا ارمانونه مې رجېږي نه څه تا څه ویلی تا څه ویل پلار راته یادېږي نه څه زما ګیلې ته غور کوي او که نه بیا یې وروسته کوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه هغه بله ورځ د ښار کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو برجې ته ولاړ چې ور مې وټکوه نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سم سخت د خپې نه ونیولم ما ترېنه منډه کې را پرېوتم یو ناڅاپي د سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا یې 2 کسان وو زما یې خپه خلاص کړه د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم او په چغو شومه چې بېبې زه راشه زه سپي وخوړم مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه که بیا یې وروستو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې بیګ و یا بسته ووینم چې یې ټولې وښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټولۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم
ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شي په دغه وخت کې ته راځې او که نه خبرې وي او که نه چې د ادم په غلطۍ زه سوځم مثلا نادان صاحب چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او دا حوا بچې ته زه پیدا کړم چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د حوا بچې ته زه پیدا کړم بیا د غنمو په تول ما سوځوې نو چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم زه بیا دا ویړ دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو د خانانو دنیا د ځناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور هم سوځوي او که نه که بیا یې رسولوي او که نه ربه یې سوال کو منی او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه زه خو د دین باندې ډېر حق لرمه په دې وړه ماشوم سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو شته قهرمانونه په زړه ځکه لرم او سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي